انا مسلمان دی او زه په نیوزیلند هیواد کې ژوند کوم. دلته زه په پوهنتون کې درس ورکوم. اوټاګو په نوم پوهنتون دی، د زما سکرین کې ښکاري اوټاګو یونیورسيټي. ما په افغانستان کې درس ویلی دی، خوست پوهنتون نه فارغ یم، هلته مې طب ویلی. بیا دغه تېرو څو کلونو کې دلته ما له سر نه بیا درس ویلی. زه په سایکولوژي کې پی ایچ ډي لرم، په روانشناسي کې، او د اوټاګو پوهنتون کې زه درس ورکوم. زما مسلک د تدریس چې دی هغه سایکولوژي اف ریلیجن ورته وایي، د دین ارواپوهنه. یعنې دین د انسان په ژوند باندې کوم تاثیرات لري. دا زما مسلک دی، په دې کې زه څېړنه کوم، په دې کې درس هم ورکوم. او تقریبا 14 کاله کېږي چې په نیوزیلند هېواد کې ژوند کوم. نو دغه مې لنډه معرفي ده. او نور تقریبا 4 کاله کېږي. 3 کاله زما مخکې مې پی ایچ ډي ختمه شوې ده. 2 کاله مې په خپل سابقه پوهنتون کې د پوسټ ډاک په حیث کار کوو. پوسټ ډاک پی ایچ ډي نه وروسته د ریسرچ پوزیشن وي، هغې کې مې کار کوو. او اوس دا د څو میاشتې کېږي نوي پوهنتون کې یم. او علمي څېړنه یا ساینسي ریسرچ، ساینټیفیک ریسرچ، دا زما علاقه هم ده. یو خو ټریننګ هم پکې کړی دی، چون کله چې پی ایچ ډي کوئ طبیعي خبره ده تاسو به ساینسي ریسرچ باید زده کوئ، هغه به د هغې لاره به زده کوئ. او بل دا چې زه خپل ورسره علاقه هم لرم. دغه تقریبا تېرو 4 کلونو کې ما همیشه د پوهنتون 3م صنف ته او 4م صنف ته د ریسرچ میتودولوژي درس ورکړی. نو دغه ساینسي ریسرچ څنګه کیږي، کومه پروسه مخکې ځي، ډاټا انالیسس څنګه کوو، ارقام څنګه تعبیروو، پبلیکیشن څنګه کوو، ریسرچ پیپر لیکو څنګه، دا ټول د هغه څه دي چې زه درس پکې ورکوم. نو زه چې معمولا ګورم په سوشل میډیا کې کله کله ځینې پوسټونه ګورم د ریسرچ په اړه وي، ډېر مسلیډینګ وي، مطلب هغه معلومات چې پکې وي هغه درست نه وي. نو ما سره دا فکر پیدا شو چې شاید که دغه سلسله شروع کړو، لکه اوس چې شروع کړې ده، شاید ځینې ملګرو ته ګټه ترې ورسېږي. کوم دوستان چې په داخل د افغانستان کې دي، بیرون دي، علاقه لري دې سره چې پوه شي چې ساینټیفیک ریسرچ یا علمي څېړنه څنګه سرته رسېږي. همدارنګه د پبلیکیشن پروسه باندې پوه شي. مثلا زیاتره وخت ماته آرټیکل راځي د ریویو لپاره، ریویو ته به راځو، د همدې لکچر کې یو ځای کې راځي، افغانستان نه راځي، او افغانستان آرټیکلونه یا په انټرنیشنل ژورنال کې نه پبلش کیږي. د هغې بعضې داسې ډېر واړه معلومات دي یا واړه شیان دي چې انسان که هغه نظر کې ونیسي، دې لاره برابرېږي چې دوی آینده کې دا وکولی شي. او زما لپاره دا مهمه ده چې افغانستان ریسرچ باید راشي، پبلش شي. نو که زه وکولی شم چې مثلا په دې اړه کومک وکړم، یا ځینې ملګري په دې کې هغه لاره ته برابر کړی شم چې ساینسي ریسرچ زده کړي او د هغې لارې نه دوی خپل کریر جوړ شي، یا مثلا حد اقل افغانستان نه پبلیکیشنز وکولی شي، زما لپاره غټه خبره ده. نو همدغه زما هغه موټیویشن و، یا زما هدف د دې شاته همدا و چې د دې ویبینار شاته چې که وکولی شم په دې برخه کې ستاسو سره کومک وکړم. او دا طبیعي خبره ده، اول هغه دی، اول ویبینار دی. که ستاسو علاقه وه بیا کولی شو دې ته ادامه ورکړو، مثلا میاشت کې یو ځلې یا 2 هفتې بعد یو ځلې. ټاپیکونه ډېر زیات دي، مسله ډېره لویه ده، او ریسرچ ته چې څومره کوئ او څومره کار پکې کوئ او څومره زده کړه پکې کوئ بیا هم کم ده. نو د همدې لپاره زه چون ما سره خو دا معلومات همیشه وي او معلومات اپډیټ کیږي هم، خو چې ستاسو علاقه وي او یا نور داسې ملګري پیدا کېږي چې غواړي په دې کې ځان پوه کړي، زه کولی شم مرسته سره وکړم. نو دا معرفي او لږ ډېر د دې مسلې یا د ویبینار تر شا موټیویشن هم. نو که نورې پوښتنې وي طبیعي ده، بیا آخره کې وخت لرو انشاءالله. زما نظر دا دی چې خبرې به شروع کړو، چون مسایل هم ډېر دي. او بیا یو ساعت مو وعده کړې وه، ستاسو هم د روژې شپې دي که نه. نو رسمي شروع به وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله. ډېره مننه چې تاسو د روژې په ناوخته شپو کې ځان ورساو. د مونږ د هغه خبره د نن د بحث موضوع علمي څېړنه ده. علمي څېړنه زه ساینټیفیک ریسرچ ورته وایم. ساینټیفیک ریسرچ په انګلیسي کې ورته وایو، او پښتو کې به ورته علمي څېړنه وایو. په دې باره کې به نن خبرې کوو. پلان دا ده چې اول تاسو ته زه د پوهې سرچینو باره کې د ساینټیفیک نالج د سرچینو په اړه خبرې وکړم. بل سیوډو ساینس وپېژنو، د هغې فرق له ساینس نه وکولی شو، د ساینس موخې څه دي او ساینس څنګه سرته رسېږي، او آخره کې که وخت هم پیدا کړه د ډاټا ډولونو باندې یا د معلوماتو ډولونو باندې هم خبرې کوو. لکه ما چې تاسو ته مخکې ویل، دا صرف اولین هغه دی، ویبینار دی، شاید آینده کې نور هم ولرو.
ښه، مخکې له دې چې خبرې زیاتې وکړو، یو څو د انګلیسي په اصطلاح ډسکلیمر ورته وایي، یو څو داسې مسایل تاسو سره وړاندې کوم چې شاید چې تر څو اول نه همدغه اساس وضع شي چې زه په دغه رقم مخکې ځم. اوله مهمه خبره دا ده چې زما فوکس زیاتره په هیومنیټیز یا په سوشل ساينسز یا په انساني علومو دی. انساني علوم مثلا په دې کې یعنی کوم بحث چې نن وړاندې کوم په دې کې ستاسو ته د ریسرچ اساسات درته وایم، د ساينټیفیک ریسرچ اساسات، مګر مثالونه یا تطبیق باید په انساني علومو کې یا په سوشل ساينسز کې وي. مثلا سوشیولوژي، مثلا اقتصاد، مثلا سایکولوژي چې زما خپل مسلک دی، مثلا پولیټیکل ساينس، مثلا جندر ستډیز. دا کوم تاسو چې مثلا در کومه د همدې پورې مربوطېږي. که څوک مثلا بیولوژي کې سابقه لري یا طب کې سابقه لري یا کیمیا وایي یا مثلا یا جغرافیا وایي، شاید مثالونه چې نن تاسو در کومه هغه مثالونه هغې پورې مربوط نه وي. خو په صورت عموم دغه چوکاټ د ساينټیفیک ریسرچ په همدې شکل دی چې تاسو یې زه نن وړاندې کومه، خصوصا په هیومنیټیز کې او په سوشل ساينسز کې یا په انساني علومو کې او په ټولنیزو علومو کې. نو دا نظر کې ونیسئ چې شاید تاسو داسې مثال سره مخامخ شئ چې ستاسو مسلک کې هغه نه وي، دې معنا دا نه ده چې هغه بل مسلک کې هم نشته دی. نو زما فوکس یا زما مثالونه به زیاتره په انساني علومو وي. او بل دا ده چې تاسو ډېر اساسي پرنسپل درته وایم، ډېر اساسات درته وایم. شاید ځینو لپاره دا نوي معلومات بیخي نه وي او تاسو سابقه نه په دې پوه شئ. هیله ده خپل هغه بند کړئ، بخښنه مایکونه بند کړئ تر څو غږ انعکاس ونه کړي. نو تاسو ډېر ابتدایي اساسات باندې خبرې کوم. شاید ځینې ملګري په دې پوه شئ. نو که تاسو فکر کوئ چې تاسو لپاره دا ډېر اساسي موضوعات دي او پرې پوهېږئ، کولی شئ چې مثلا آینده هغه ته بیا اډوانس برخې ته برخه واخلي او دا به تاسو لپاره ډېر نوي څه پکې نه وي. خو زما هدف دا دی چې هغه فریم ورک یا هغه چوکاټ د ساينټیفیک ریسرچ، اوسنی ساينټیفیک ریسرچ د غربي نقطې نظر تاسو وړاندې کوم چې غرب کې ریسرچ په دې شکل سرته رسي. او بل د دې ګټه دا وي چې په دې باندې پوهېدل تاسو ته د تنقیدي فکر یا د کریټیکل تhinking لاره برابروي. ځکه مهمه دا ده، ما تاسو ته مخکې خپله معرفي کې وویلې چې زما هدف دا دی چې مونږ په د ساينټیفیک ریسرچ په لاره باندې برابر شو او تاسو وکولای شئ چې هغه غربي مایند سیټ د ریسرچ باندې پوه شئ چې غرب کې ریسرچ سره هم د کېږي. که چېرې تاسو غواړئ چې پبلیکیشن وکړئ، که چېرې تاسو غواړئ چې تاسو سره چې کوم ایویډنس بخښنه غواړم مایکونه بندوئ چې کله راځي. تاسو ته چې کوم هغه راځي، تاسو چې کوم ایویډنس راځي هغه وتللی شئ. د هغې لپاره په دغه شکل فکر کول، دغه ساينسي چوکاټ په اساس فکر کول، دا بیا تاسو په درسته لاره کې اچوي او د کریټیکل تhinking هغه مایند سیټ درته جوړوي. مایند سیټ خپله کریټیکل تhinking زده کول یا څنګه دا وکړو دا ډېر وخت نیسي، خو هغه چوکاټ به همدغه وي چې نن موږ تاسو پرې خبرې کوو او ساينسي طرز تفکر دغه ځای نه شروع کېږي. او بل دا ده چې زما تاسو سکرین کې هم ګورئ چې دا زیاتره الفاظ انګلیسي دي او ما درس هم په انګلیسي ویلی دی. نو زه ډېر کوشش کوم چې پښتو کلمات وکاروم، خو که چېرې انګلیسي پکې راځي یا خبرو کې زه انګلیسي وایم، هغې مخکې نه بښنه غواړم. دا په عین حال کې خبرې هم کول، د هغې ترجمه هم کول مشکله کېږي. نو هیله ده ما په هغې برخه کې ما وبښئ. مثالونه چې تاسو در کومه زیاتره مثالونه شاید د سایکولوژي پورې مربوط وي یا ټولنیزو علومو پورې مربوط وي. نو هغه هم زه شاید ونشم کولی چې هره برخه کې چې تاسو مسلک کوم دی په هغې برخه کې مثال درکړم، مګر تاسو بالکل کولی شئ چې خپلې پوښتنې د خپل مسلک په اړه مطرح کړئ او خبرې پکې وکړو. لکه ما مخکې چې وویلې لاره د دې هدف دغه تاسو چوکاټ ښودل دي چې نن په مثلا که تاسو غواړئ چې په انټرنیشنل ژورنالونو کې خپل پبلیکیشن وکړئ یا کوم سمپوزیم ته یا کوم کنفرانس ته لاړ شئ یا په دې پوه شئ چې د غربیان چې نن په کوم هغه مخکې ځي، په کوم چوکاټ د ریسرچ مخکې ځي، دا څه رقم ته دی. کله چې تاسو په چوکاټ باندې پوه شئ به تاسو کولی شئ له افغانستان نه مثال د خبرې ډاټا ټوله کوي، تاسو کولی شئ په همدې چوکاټ هغه برابره کړئ. تاسو به ډېر په اسانه وکولی شئ چې په انټرنیشنل ژورنالونو کې خپل پبلیکیشن وکولی شئ او پیر ریویډ پبلیکیشن وکولی شئ. او زه غواړم چې د همغې هغه معرفي تاسو ته وکړم. زه نشم کولی تاسو ریسرچ در زده کړم، زه کولی شم تاسو هغه درسته لاره باندې واچوم چې بیا خپله ځان ته پکې ایکسپرټیز پیدا کړي. د هغې تر څنګ زه تاسو ډېر داسې فري ریسورسز چې زه خپله ترې استفاده کوم، زما شاګردان ترې استفاده کوي، تاسو ته وښیم او وکولی شئ هغې نه تاسو استفاده وکړئ. ښه،
خبرې شروع کوو په دې باندې ساينس څه شی دی په شروع کې. ساينس څه ته وایي؟ ساينس له ساينسیا څخه اخیستل شوې لاتیني کلمه ده. په اصل کې مخکې وختونو کې ساينس د فلسفې یوه برخه او د ساينس وظیفه دا ده چې یا د ساينس فنکشن دا ده چې موږ د نړۍ په اړه ازمویل کېدونکي توضیحات وړاندې کوو. معنا دا چې هغه څه چې موږ هغه مشاهده کولای شو، هغه څه چې موږ د هغې ابزرویشن کولای شو، هغه څه چې موږ د هغې په اړه ایویډنس یا ډاټا وړاندې کولای شو، دا د ساينس وظیفه ده. هدف دا دی چې موږ باید تجربوي شواهد وړاندې کړو، یعنې داسې یو څه وکړو چې هغه موږ تجربه کولای شو، ډاټا پې ټولولی شو او خلکو ته یې ښودلی شو. هغه څه چې نه اندازه کېږي هغه ساينس نه کوي. مثال د خبرې، که تاسو طول اندازه کوئ، طول لپاره مثلا تاسو خط کش نه استفاده کوئ، د وزن لپاره تاسو له تیږو نه استفاده کوئ. همدغه رقم د انسان د سلوک د مطالعې لپاره هم یو موږ مقیاسونه ورته وایي یا ساینټیفیک سکیلز ورته وایي، هغې نه استفاده کېږي. سایکولوژیکل سکیلز د هغې نه استفاده کېږي. نو دغه هر څه چې موږ ساينس کې کوو دا باید میجریبل وي، دا باید هغه څه وي چې موږ د هغې اندازه کولی شو، د هغې ارقام موږ وړاندې کولی شو. تر څو چې موږ اندازه ونه شو کولی، تر څو چې موږ ابزرویشن یا مشاهده ونه شو کولی او د هغې ډاټا یا هغه ارقام وړاندې نه شو کړی، دا فعلا د ساينس په هغې کې نه راځي، د ساينس په تعریف کې نه راځي. فلسفه کې راتلی شي، نورو مسلکونو کې راتلی شي، مګر په ساينس کې نه راځي. ساينس کې باید ابزرویشن صورت ونیسي او باید موږ تجربوي شواهد ولرو او باید د هغې ارقام موږ وړاندې کړی شو. دا په ډیر عمومي شکل سره د اوسني ساينس تعریف دی. نو زه کوشش کوم چې تاسو ته اول دغه د پوهې سرچینې چې انسان ته له کوم ځای نه علم راتلی شي دا تاسو سره تشریح کړم، او په هغې کې موږ له ډېره غیر ساینسي نه ساینسي خواته ورشو. بیا هم زه وایم چې دا د اوسني تعریف په اساس چې ساينس سره سرته رسېږي په غرب کې د هغې په اساس تعریف ده. شاید موږ تاسو ورسره موافق اوسو، شاید ورسره نه اوسو، خو همدغه پاراډایم یا همدغه چوکاټ د ساینسي ریسرچ یا د علم د حاصلولو په غرب کې مروج دی او همدغه نه فعلا غرب کې استفاده کېږي. که چیرې موږ تاسو غواړو چې په همدې سیستم ځان برابر کړو، باید د دوی اساساتو باندې پوه شو چې دوی په کوم اساس باندې څېړنه سرته رسوي. نو دا تاسو ته زه یو کتاب نه ریفرنس درکوم چې د شیري جکسن په واسطه لیکل شوی دی 2014 کال کې، او دا د علم سرچینې یا د پوهې سرچینې په لاندې ډول بیانوي. اوله سرچینه د دې په اساس سوپرستیشن یا خرافات دي. سوپرستیشن یا خرافات دا معنی ورکوي چې مثال یو سړی وایي چې که مثال زه فلاني تیږه غاړه کې واچوم، یوه تیږه زه غاړه کې واچوم، دې سره زما رواني تکلیف ښه کېږي. ما تاسو ته زما مثلا به سایکولوژي نه مربوط وي. دا هغه څه دي چې د دې موږ نه شواهد وړاندې کولی شو، نه دا موږ اندازه کولی شو، نه یې دې لپاره کوم ساینسي ثبوت شته دی، او نه کوم ریسرچ یا څېړنه شوې ده چې موږ ته راوښیي چې مثلا یوه خاصه تیږه په غاړه کې ځړولو سره د انسان صحت ښه کېدی شي. سوپرستیشن یا موږ خپله په افغانستان کې هم یا په خپله موږ ټولنه کې هم موږ خرافتي عقاید لرو. دا زیارت ته ورتګ مثال، دا به یو بل مثال د دې وي. دې ته موږ سوپرستیشن وایو او هغه ته طبقه بندي ته وروسته راځو. دویمه سرچینه د علم کېدای شي یو څه وي چې موږ انټویشن ورته وایو. ما سره یوه پوهه شته خو نه پوهېږم له کوم ځایه ماته راغلې ده. انټویشن زړه کې مې ګرځي چې شاید د دغې مسلې حل دا وي، یا زړه کې مې ګرځي چې د فلاني مطلب دا شی دی، یا زړه کې مې ګرځي چې دغې مسلې حل دا دی. دې ته موږ انټویشن وایو. دا کولی شي د سورس اف نالج دویم شکل وي یا زړه کې هغه وي سرچینه دویمه وي. دریم سورس اف نالج بیا د دې کتاب په اساس اتھارټي ده. یو څوک مرجع ده یا وایي چې زه په دې مسله ښه پوهېږم او زه کولی شم تاسو ته ووایم چې دغه کار څنګه سرته رسېږي. مثلا معمولا اتھارټي بعض وخت پولیټیکل لیډرز یا سیاسیون وي، هغه وایي چې زما په نظر د افغانستان د ټولنیز مشکل حل لاره دا ده. چون هغه خپله په یو پوزیشن د پاور کې دی، هغه فکر کوي چې زه دغه مشکل په دې شکل حلولی شم. زیاتره سیاسي تصمیمونه لکه ډونالډ ټرمپ چې کوم تصمیم نیسي دا همدغې اتھارټي نه راځي. انسان فکر کوي چې زه د دې مسلې حل دغه قسم وړاندې کولی شم، یا زه په دې کې اتھارټي یم، مرجع یم او زما خبره تاسو باید ومنئ. د دې مشکل دا وي چې که چیرې موږ اتھارټي یا مرجعیت د سورس اف نالج په حیث ومنو، کیدای شي هغه څوک ځان ته مرجع وایي هغه په خپله
په هغې مسلک کې هغه ونه لري، وړتیا ونه لري، یا د هغې مسلک کې ټریننګ نه وي کړی. او د دې مثال زه په سوشل میډیا کې زموږ ډېر زیات ګورم. یو څوک راځي وایي زه ډاکټر یم، زه په هر څه پوهېږم، هر څه باره کې معلومات ورکوي. هغې ته موږ اتھارټي وایو. یو څوک خپل نوم سره پی ایچ ډي لیکي، پی ایچ ډي به یې وسیږي لکه ما غوندې مثلا په سوشل ساینسز کې دی به راځي طب باره کې به خبرې کوي، یا به د انجینري باره کې به خبرې کوي، او دا به ګمان کوي چې چون زه اتھارټي یم، زه یو پرسیفډ اتھارټي یا هغه لرم، مرجعیت لرم، زما نظر باید په هره خبره کې ومنل شي. او دا موږ د سورس اف نالج په ځکه نشو منلی چې شاید ستا مسلک یا ستا ټریننګ په دغه خاصه برخه کې نه وي شوی. او د دې لپاره مهمه ده چې هر څوک چې موږ ته هر څه وړاندې کوي د ساينس په حیث د هغې نه موږ باید ایویډنس یا هغه اخذ وغواړو چې دغه معلومات ته له کوم ځای نه اخیستی دی. که ته پی ایچ ډي یې، که ته ډاکټر یې، که ته هر اتھارټي یې، که ته پولیټیشن یې یا رهبر یې، ته ما ته باید د خپل د کلیم یا د خپل دعوې ثبوت وړاندې کړي. تر څو چې ما ته ستا ثبوت رانشي چې په یو اکاډمیک ژورنال کې ثبت شوی اوسیږي، یا ابزرویشن د هغې شوی اوسیږي، تجربه ورباندې شوې اوسیږي، د هغې ارقام نه وي وړاندې شوي، هغه زه تا نه د یو ساینټیفیک فکټ یا د ساینټیفیک پدیدې په حیث نه منم. دغلته بیا دی که چیرې یو څوک اتھارټي هم، که زه تاسو ته یوه خبره کومه او تاسو ته ثبوت در نشم کړی، زه هم غلط یم، حالان چې زه به وایم چې زه مثلا پی ایچ ډي لرم یا ډاکټر یم، نو دې ته موږ اتھارټي وایو. هغه دا بل سورس اف نالج دی. بل هم دی ټینسټي. ټینسټي دې ته وایي چې خصوصا د اډورټایزمنټ کې یا په هغې انډسټري کې زیات راځي، په میډیا انډسټري کې زیات راځي. یو اعلان دی یو شي باره کې مثلا بار 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 تاسو یو اعلان ګورئ او فکر کوئ چې هغه آوټکم همغه اعلان د همغه پروډکټ یا د همغه محصول سره تړاو لري. مثال د خبرې یو خاص د غاښونو کریم دی، هره شپه تاسو تلویزیون کې د هغې اعلان ګورئ چې دغه ګټه کوي. شاید هغه ګټه ونه کړي، مګر تاسو یو هفته، 2 هفتې، میاشت، 2 میاشتې، کال، 2 کاله د اعلان ګورئ او بالاخره انسان فکر کوي چې چون ډیر ورسره مخامخ شوی دی، فکر کوي چې ولا شاید همدغه ګټه وکړي. نو تاسو ګورئ چې کوم څه چې په هغې کې اعلانېږي زیات، په تلویزیون کې اعلانېږي، همغه پروډکټ او همغه محصول خلک زیات اخلي. هم په افغانستان کې دغه د انرژي ډرینکونو رواج حال دا چې د علمي نګاه ډېر توان لري، مګر چون تلویزیون کې اعلانېږي دې ته موږ ټینسټي وایو. خلک فکر کوي چې تلویزیون کې دا خبر راځي حتما دا به رښتیا اوسیږي، دې ته موږ ټینسټي وایو. دا هم یو سورس اف نالج کېدلی شي. او بل دی راشنالیزم. راشنالیزم یا عقلانیت دی چې موږ منطقي دلایل وړاندې کوو، د یو څه په اړه منطقي فکر کوو او د هغې په اساس موږ حکم کوو چې شاید دغه پدیده درسته وي. دې تاسو ته یو مثال در کوم. عقلانیت یا راشنالیزم چې دا خپل یو خاص دا فلسفې نه راځي او یو خاص سیستم لري. دلته د درې جملو په حیث هغه وړاندې کېږي، حکمونه یا هغه قضیې وړاندې کېږي او د هغې ثبوت راتلی شي. یو وړوکی مثال تاسو در کوم، دته موږ سیلوجزم ورته وایو. مثلا یو مثال به دا وي چې ټول انسانان فانی دي، زه یو انسان یم نو زه هم فانی یم. دا د راشنالیزم د ارګومنټ یا د استدلال یو مثال دی. All humans are mortal, I am a human, therefore I am mortal. دا تاسو ګورئ چې دلته یو څه اندازه ایویډنس شته دی. ټول انسانان فانی دي، په دې موږ ټول پوهېږو، دې کې دروغ نشته. زه یو انسان یم، په دې هم ټول پوهېږو. therefore I am a mortal، نتیجتا زه هم مړ کېدونکی یم، فانی یم. دا هغه دی، دا د راشنالیزم یا د عقلانیت په لار نه استدلال دی. دا معمولا درست ښکاري داسې چې موږ ورته ګورو، مګر کله کله دې کې هم مشکل کېدای شي واوسي. مثلا تاسو بل مثال در کوم. دا مثال دی نو راغلی دی، ما کتاب نه اخیستی خو ترجمه مې ورته پښتو کې بل شی کړی. ښایسته خلک ښه خلک وي، دا اوله جمله ده. ګلغوټۍ ښایسته ده، نتیجه کې ګلغوټۍ هم ښه انسان ده. دا راشنالیزم د استدلال په اساس چوکاټ کې برابر دی، مګر دا شاید صحیح وي، شاید غلط وي. ځکه دغه په اساس کله چې موږ اول پرمیس کړو ښایسته خلک ښه خلک وي، دې لپاره موږ ثبوت نه لرو، دې لپاره ډاټا نشته، موږ دا ثبوت نه لرو چې ټول ښایسته خلک به ښه خلک وي یا ټول ښه خلک به ښایسته خلک وي. او فلانی ښایسته ده، نتیجه کې هغه ښه انسان هم ده. نو دغه دوه نورې جملې هم اگر چې د عقلانیت په چوکاټ کې یا د راشنالیزم په چوکاټ کې برابریږي، هغه قدمونه یا هغه سټپس یې طی کړي دي، مګر شاید دا صحیح وي، شاید صحیح نه وي. اول مثال چې موږ تاسې ګورو
د انسان د فانی بودن دا عقلا هم درست دی او ساينټیفیکلی هم درست دی. دویم چې دی دا عقلا درست راځي ځکه هغه سیستم د ارګومنت پوره کړی دی، مګر د دې ایویډنس شاید درست نه وي. نو د همدې لپاره هم مونږ راشنالیزم یو حد پورې ښه دی، مګر مونږ یې په عموما د سورس اف نالج په هیڅ نشو قبلولی. دې نه بل شی نو دغه 15 شیانو سره مونږ په دې 15 شیانو اوس پوه شو. شپږم چې دی هغې ته مونږ امپیریسزم وایو. امپیریسزم ابزرویشن ته وایي، تجربه ګرایي ته وایي. امپیریسزم دا دی چې تاسو واخلئ د یو پدیدې په اړه ډاټا ټوله کوي، د هغې ابزرویشن وکړئ، هغه تاسو مشاهده کوي. مثلا تاسو ګورئ چې په کابل کې د هوت میاشت کې، دلوي میاشت کې تاسو هره ورځ باران اندازه کوي. مثلا تاسو هغه کوم مقیاس لري یا بیرون میخه ده، تاسو په هغې کې اندازه کوي چې په دې ورځ کې یو ورځ کې دومره ملي متره باران وشو، دویمه ورځ 10 ملي متره وشو، دریمه ورځ 15 وشو، څلورمه ورځ 1 ملي متره وشو، شپږمه ورځ باندې 12 ملي. دا ټول تاسو اندازه کوي. د میاشتې اخره کې د دې تاسو اوسط بس یو تاسو وایي چې د هوت په میاشت کې، دلوي میاشت کې په افغانستان کې په کابل کې ایوریج یا اوسط ډول دغه باران وشو. دې ته مونږ امپیریسزم یا تجربه ګرایي وایو. تاسو میجرمنټ کوئ، تاسو ډاټا ټولوئ، تاسو د هغې په اساس یو حکم کوئ. دا امپیریسزم دی، دې ته مونږ تجربه ګرایي وایو، او دا د ساينس لارې ته انسان برابروي. اگر کچېرې یوازې مونږ په امپیریسزم یا تجربه ګرایي باندې اکتفا وکړو، دې مشکل بیا دا وي چې مونږ ډېرو زیاتو فکټونو سره مخامخ کیږو، او ډېر فکټونه په انګلیسي کې وایي we end up with a large set of facts that are not connected with each other. ډېر زیاتو فکټونو سره مخامخ کیږو، ډېر زیات معلومات لرو، مګر هغه مونږ یو بل سره تړلی نشو، د هغو هغه عقلاني ارتباط نشو برابرولی. نو دې په اساس بیا اوسني د ریسرچ علما حکم کوي چې کچېرې موږ تاسو ریشنالیزم او امپیریسزم دواړه یو ځای وکاروو، هغې نه ساینس جوړیږي. اوس وګورئ، دې معنی دا شوه چې موږ باید امپیریسزم وکړو، یعنې موږ باید ابزرویشن وکړو، موږ باید ډاټا ټوله کړو، موږ باید معلومات راټول کړو، موږ باید ابزرویشن وکړو، موږ باید تجربې وکړو، موږ باید د یوې طبیعي پدیدې په اړه معلومات راټول کړو، ارقام راټول کړو، هغه ارقام ولرو، هغه مونږ تحلیل کړو، د هغې مونږ ډاټا ترلاسه راوړو، بیا کوم څه چې مونږ لاسته راوړو د هغوی هغه منطقي ارتباط یو له بل سره وګورو. هلته مونږ ریشنالیزم نه هم استفاده وکړو او وګورو چې ښه دا معلومات د دې معلوماتو معنا څه ده، یو له بل سره ارتباط څه لري، څه د څه باعث کیږي او ولې. د هغو ترمنځ چې کله ارتباط مونږ جوړ کړو، نو د امپیریسزم او ریشنالیزم یو ځای استعمال هغې ته ساینس وایي. او ساینټیفیک نالج له همدې نه راځي. ساینټیفیک نالج دا وي چې مونږ تجربه ګرایي وکړو او هغې سره ریشنالیزم وکارو، دواړه یو ځای کارول دا ساینس دی. نو په دې اساس دغه اول سوپرسټیشن، انټویشن، اتھارټي او ټینسټي دا یو هم دغه هغه دا شرطونه نه پوره کوي، دا څلور اولي. په دې اساس دا څلور په ساینس کې نه راځي. او وروستني هغې کې تاسو ته زه ښیم او وروستني سلاید کې د دې خلاصه. نو سوپرسټیشن یا هغه خرافاتي عقاید چې دي، دا همدغه شیري جکسن د هغه ما اخیستی دی، ټیبل مې اخیستی دی. سوپرسټیشن دا امپیریکل هم نه دی، یعنې د دې ابزرویشن موږ نشو کولی، او دا لاجیکل هم نه دی، ځکه هغه لاجیکل سټپونه خپل نه پوره کوي. امپیریکل ځکه نه چې د هغې په اړه موږ معلومات نشو ټولولی، یا هغه معلومات همیشه درست نه وي چې یو تیږه په غاړه کې اچول ستا صحت ته فایده کوي. نو دا امپیریکل هم نه دی، لاجیکل هم نه دی. په هغه اساس دا ساینټیفیک نالج نه ګڼل کیږي. انټویشن هم همدا قسم، امپیریکل هم نه دی، لاجیکل هم نه دی. اتھارټي امپیریکل او لاجیکل نه دی، او امکان لري چې کوم څوک چې ځان ته اتھارټي فیګر وایي هغه په هغه مسلک کې مهارت ونه لري. ټینسټي بیا هم نه امپیریکل دی او نه هم لاجیکل دی. ماوس ورک شو. پاتې شوه ریشنالیزم. ریشنالیزم چې دا خپله طبیعي خبره لاجیکل دی، مګر دا امپیریکل نه دی، ځکه په دې کې هغه ابزرویشن شامل دی. هغه مثال چې تاسو ته ورکړی د ګلغوټۍ، هلته امپیریسزم نه دی شوی، صرف مونږ عقلاني یوه سلسله د افکارو شا په شا سره ږدو او فکر کوو چې شاید هغه مونږ ته یو علم راکړي. او امپیریکل چې دی طبیعي خبره ده، مونږ وویل چې دې کې ابزرویشن او تجربه شته ده، مګر هغه لاجیکل ریزنینګ، لاجیکل کنیکشن پکې نشته، یا هغه سیستماتیک نه دی. نو کله چې بیا دواړه یو ځای شي، ریشنالیزم او امپیریسزم، هغې نه ساینس جوړیږي. ساینس gaining knowledge through empirical methods، یعنې موږ تجربوي میتودونه استفاده کوو، and logical reasoning، او هغه د عقلاني دلایلو په واسطه یو بل سره وصلوو.
دا لکه څنګه چې وایي the only acceptable way the only acceptable way of for researchers or scientists to gain knowledge د ساينټست لپاره یا د ریسرچر لپاره د څېړونکي لپاره یوازینۍ لاره چې هغوی د هغې په لار نه نالج یا علم لاسته راوړلی شي دا ساینټیفیک نالج دا دغه طریقه ده چې امپیریسزم او رشنزم یو ځای وکړو. وګورئ قید دا دی چې د ساینټست لپاره ده هغه دی مثلا که څوک ساینټست نه وي که څوک ساینس نه کوي مثلا ادبیات کوي یا مثلا عقاید کوي یا مثلا نورو مسلکونه کوي هغې سره ځکه مشکل نشته خو که څوک ساینس په هر یو څه ته ساینس وایي د ساینس لپاره امپیریسزم او رشنالیزم دواړه ضرور دي دواړه بکسونه باید د انګلیسي په اصطلاح باندې دواړه بکسونه باید ټیک شي هغې نه وروسته موږ هغې ته ساینټیفیک نالج یا ساینسي علم ویلی ساینسي یا مثلا اکاډمیک هغه ویلی شو د علم لاسته راوړلو طریقه ویلی شو نو د دې اولې برخې هدف دا و چې موږ د سورسز اف نالج یا د معلوماتو سرچینې وپېژنو چې دا کېدای شي سوپرسټیشن وي کېدای شي انټویشن وي کېدای شي اتھورټي وي کېدای شي ټیناسټي وي کېدای شي رشنالیزم یا امپیریسزم یا هم ساینس وي د دوی فرقونه څه دي کومې درست دی کومې غیر درست دی په دې باندې موږ خبرې وکړو. ښه بیا په دې کې مهمه دا ده چې صرف امپیریسزم هم کافي نه دی امپیریسزم لپاره یو درې شرطونه نور هم پکار دي. اول دا دی چې کله چې موږ ساينس کوو د هغې لپاره موږ ته لپاره سیستمي تجربه ګرایي یا سیستمیک امپیریسزم پکار دی. د دې معنا دا ده چې دغه مشاهدې چې موږ کوو دغه ابزرویشن چې موږ کوو ډاټا چې موږ ټولوو د دې یو خاص سیستم دی په همغه شکل سره باید موږ مخکې لاړ شو او دا په د هغې ماډل دا رقم ته دی چې اوله موږ یو پدیده یا یو مسله یا یو سوال موږ ته پیدا کیږي اول دا وي creating انګلیسي کې ورته وایي creating research problem اوله موږ یو مشکل پیدا کوو چې ښه دغه مشکل یا دغه سوال حل به څه وي د دې لاره به څه وي یا مثلا د دې مسلې حل څه کیدای شي یو مشکل تاسو ټولنه کې وینئ غواړئ هغه مطالعه کړئ یو مشکل تاسو په یو انسان کې وینئ تاسو غواړئ یو مشکل تاسو په یو سیستم کې وینئ هغه پوښتنه یا ریسرچ کوېسچن تاسو اول جوړوئ دا اول قدم دی د سیستماتیک شکل باندې راځي اول باید موږ یو ریسرچ کوېسچن پیدا کړو یا یو نالج ګاپ پیدا کړو یو ځای پیدا کړو چې هلته تر اوسه پورې ریسرچ نه دی شوی. دویم قدم دا وي چې هغې لپاره موږ بیا تیوریټیکل بیکګراوند ورته وایي هغې لپاره موږ تیوري پیدا کړو چې کومې حاضرې تیوریګانې ساینسي تیوریګانې دغه پدیده تشریح کولی شي دا دویم قدم دی. creating a research problem هغه اول قدم دی. دویم قدم دا دی چې د هغې لپاره کومه علمي تیوري موجوده ده کومه علمي تیوري لار نه موږ هغه مشکل حلولی شو. دریمه خبره چې دلته بیا د هغې لپاره ریسرچ ډیزاین کول دی چې موږ ریسرچ یا دغه څېړنه ډیزاین کړو چې په څه شکل د ډاټا موږ باید ټوله کړو له چا نه باید ډاټا ټوله کړو څه قسم باید موږ هغه تحلیل کړو د هغې انالیسس څنګه وکړو آیا د ډاټا باید کوانټیټیټیو وي کوالټیټیو وي هغې ته وروسته راځو. د دې ډاټا ټولول دا دریم قدم دی چې ډیزاین یې موږ وکړو چې موږ په دې شکل سره د ډاټا ټولولی شو. څلورم قدم هایپوتیسز دی د هغې لپاره موږ باید یو فرضیه وړاندې کړو. مثال د خبرې موږ وایو چې په افغانستان کې په مثال د خبرې په تیرو 15 کلونو کې د خلکو رواني مشکلات زیات شوي دا یو سوال دی. د هغې لپاره اول موږ علمي تیوري پیدا کوو وایو چې کله چې په یوه ټولنه کې مثال دغه اقتصادي مشکلات موجود وي یا مثال ناامني وي زه مثال وایم یا uncertainty وي political uncertainty وي دې په وجه باندې د خلکو په رواني مشکلات پیدا کېدلی شي دا زما هغه جسټیفیکیشن شو یا تیوري شو. طبعا هغه به کومه خاصه تیوري به وي د هغې لپاره موږ ریفرنس لرو. ښه دریم سوال دا وي چې د دې لپاره بیا موږ ریسرچ ډیزاین کوو. ښه زه به څه کومه زه به د دې لپاره ډاټا ټولوم طبیعي خبره ده دا رقم ډاټا ټولول چې د هغې لپاره کنټرول ګروپ موږ نه لرو هغه کوېسچنیبل دی یا مثال شاید درست نه وي هغه به خپله لاره لري هغې ته کله راځو انشاءالله. هدف مې دا دی چې د دې لپاره موږ سیستم وضع کوو چې موږ څنګه باید د ډاټا ټوله کړو او هغه څنګه باید تحلیل کړو له چا نه باید ډاټا ټوله کړو د کوم مقیاس په اساس یې ټوله کړو آیا موږ سرویګانې وکړو آیا موږ EEG د خلکو سره باندې کېدو د هغو هغه د ذهن حالات معلوم کړو آیا MRI وکړو آیا له خلکو پوښتنه وکړو آیا خبرونه وګورو د هغې په اساس معلومات راټول کړو آیا له ځوانانو نه پوښتنې وکړو مشرانو نه وکړو آیا د هغې چا سره مقایسه کړو دغه ټوله پروسه چې موږ دغه ډیزاین د ریسرچ جوړوو څنګه دې ته طبعا ریسرچ ډیزاین وایي.
بیا د هغې لپاره بل هغه دا دی چې هایپوتیسز ده یا فرضیه ده. مونږ فرضیه کې دا وایو چې ښه که چیرې دا او دا او دا شرایط پوره شي نو دغه آوټکم به وي. مثال د خبرې نو د هغې لپاره طبعا دا خو اوایي خبره غوندې راځي، خو مثلا دا وایي چې که چیرې په د مثال د انزایټي په فلاني سکیل یا د ډپریشن فلاني سکیل باندې د خلکو هغه ارقام له 15 کلو نه مخکې له 15 کلو نه تر اوسه پورې کم شوي وي، دا موږ را په ګوته کوي چې د خلکو رواني حالت خراب شوی دی. دې ته موږ هایپوتیسز وایو. دا تاسو مثال درکوم، که چیرې علاقه مو په دې کې موږ ډیټیل بحث کولی شو، اوس فقط د مثال په اساس ته وایم. دا څلورم قدم دی، هغې لپاره موږ باید یو فرضیه وړاندې کړو. پنځم قدم دا دی چې بیا موږ د هغې لپاره ډاټا ټولوو، ځو سوالنامه جوړوو، پرسشنامه جوړوو، سروې اخلو، خلکو ته یې ورکوو، 50 100 200 څومره چې موږ ټاکلي وي او جسټیفاید وي، د هغې معلوم وي چې ولې موږ هغونه کسان ډاټا ټولوو. کله موږ ډاټا ټوله کړو بیا هغې وروسته د هغې انالیسس کوو یا د هغې تحلیل کوو، یا اس پی اس اس نه استفاده کوئ یا آر نه استفاده کوئ، د هغې ارقامو معنا برابروئ چې ښه دغه ارقام ما تحلیل کړل او دغه د خلکو مثال ډپریشن سکور زیات شوی دی یا د انزایټي سکور کم شوی دی یا خلک خوشحاله دي یا خفه دي، هغه بیا ستاسو د ډاټا انالیسس کیږي. بیا تاسو هغه له خپلې فرضیې سره مقایسه کوئ، له هایپوتیسس سره ګورئ چې ستاسو دغه ډاټا ستاسو فرضیه ثابتوي که نه ثابتوي. په انګلیسي کې وایي چې does it support your hypothesis or rejects it. نو ستاسو هایپوتیسس یا فرضیه یا سپورټ کیږي یا ریجکټ کیږي او هغې نه بعد بیا موږ وایو چې ښه یا دې په وجه باندې هغه تیوري چې موږ غوښتله ټیسټ کړه هغه یا هم یا ثابته شوه یا نه شو. نو په دغه شکل سره په سیستماتیک شکل د امپیریسزم سرته رسیږي. د هغې اول موږ د ریسرچ پوښتنه سوال پیدا کوو، د هغې نه بعد تیوري پیدا کوو، د هغې نه بعد موږ ریسرچ بل ډیزاین کوو، بیا یو فرضیه باید موجوده وي، د هغې په اساس موږ ډاټا ټولوو، ډاټا بیا انالایز کوو، بیا هغه بیرته له اولې فرضیې سره مقایسه کوو. دغه سیستم باندې د ډاټا ساينس سره رسول دي ته موږ سیستمیک امپیریسزم وایو. یعنې دا نه کېږي چې یو نفر لاړ شي په خپله خوښه 15 ورځې په ښار کې وګرځي، له خلکو نه پوښتنې وکړي او راشي وایي چې والله خلک ډېر خفه دي. دا سیستمیک امپیریسزم نه دی. د هغې لپاره دغه پروسه پکار ده او معمولا چې موږ ریسرچ کوو حد اقل دغه رقم یو پروژه سرته رسول حد اقل 2 میاشتې وخت نیسي، حد اقل 9 نه 10 میاشتې پورې دغه ډېره عادي پروژه هم دغه وخت نیولی شي، نو لنډ وخت ونیسي. نو دا په سیستماتیک شکل سره یا سیستمیک شکل سره سرته رسي. او بل دا دی لکه تاسو ته چې ما مخکې ویل دغه ټیسټینګ ا هایپوتیسز، موږ یو هایپوتیسز یا فرضیه په هغې کې ټیسټوو، د هغې په اساس موږ ډاټا راټولوو. او همدارنګه کله چې موږ دغه ډاټا ټولوو هغه باید د علمي تیوریانو د پرمختګ لامل شي. موږ باید د خپل د ډاټا په اساس یا د خپل معلومات په اساس وښودی شو چې آیا هغه علمي فرضیه یا تیوري چې موږ مخکې هغه خنو فرضیه خنو هایپوتیسس ته وایي، هغه تیوري چې موږ تاسو په هغې باره کې معلومات ټول کړی آیا هغه ثابته شوه که نه شوه ثابته. نو دلته وایي که نه چې یا به هغه یا به یو علمي یا به دلته زما یو هغه کم شوی دی یا and refuting or developing a theory، باید علمي تیوري یا هغه ثابت کړي او یا هم باید رد کړي. دې ته موږ سیستمیک امپیریسزم وایو. یعنې په دغه شکل سره باید موږ ساينس سرته ورسوو. دویمه ډیره مهمه خبره چې د هغه د ساينسي میتود لپاره د هغه ته موږ پابلیک ویریفیکیشن وایو یا د یو څېړنې د اعتبار ارزونه ده، چې په انګلیسي کې دلته وایي چې the process of peer review for science publication. یعنې معنا دا ده چې کله چې تاسو په دغه شکل سره په سیستماتیک شکل سیستمي شکل سره هم یو پدیده تشریح کړه او د هغې راپور مثلا تاسو یو ساينسي راپور هم ولیکه، یو 10 صفحې راپور دی په انګلیسي مې لیکلی دی، بیا هغه هم کافي نه دی. هغه تاسو بیا یو ژورنال ته لیږئ، هغه ژورنال بیا هغه همغې مسلک پورې مربوط نورو پوهانو ته لیږي د پیر ریویو لپاره. پیر ریویو معنا دا ده چې یو بل چاته چې په همدغې کې په همدې مسلک کې پوهه ولري او په همدې میتود باندې پوه شي هغې ته لیږل کېږي چې ښه دغه ریسرچ ته ولوله او موږ ته راوښیه چې آیا ستا په نظر دا تیوري درسته ده که نه ده، دغه انالیسس درست شوی که نه دی شوی، دغه سیستم د ډاټا ټولولو درست دی که نه دی، او دغه آوټکمز یا ریزلټس چې دوی وړاندې کړي دي آیا دا درست دي که نه دي، ستا د پوهې په اساس. ته به طبیعي خبره د هغې لپاره اکسپرټیز به په هغې کې لري. نو همدغه هغه وي چې تاسو بیا
هغه ریسرچ مو چې کړی دی هغه تاسو یو ژورنال ته سبمیټ کوئ. هغه ژورنال بیا نورو خلکو ته په همغه مسلک کې لیږي، هغوی بیا د خپل پوهې په اساس هغه ارزوي. هغه تاسو ته کامنټ درکوي، د هغې کامنټ تاسو جواب ورته لیکئ. که چیرې ژورنال ستاسو جواب سره قانع شو، ستاسو ریسرچ پبلش کیږي، او که چیرې قانع نه شو، نه پبلش کیږي. نو دغه ته موږ د پیر ریویو پروسس وایي، او ټول علمي ژورنالونه چې په دنیا کې موجود دي له دغې پروسې تیریږي. طبیعي ده بعضې درست شکل سرته رسوي، بعضې فراډ ژورنالونه شته دي چې تاسو نه پیسې اخلي او ستاسو ریسرچ پیر ریویو کوي نه، یا هغه پروسه ډیره ضعیفه وي او هغه بیا هم پبلش کوي. نو دا یو مشکل شته دی چې په دې باندې بله ورځ خبرې کولی شو چې دغه پیر ریویو باید څنګه صورت ونیسي، او څنګه موږ او تاسو کولی شو له هغه ژورنالونو نه چې موږ ارلی کریر اکیډمیکس ورته وایو، خصوصا په افغانستان یا پاکستان یا هند یا بنگلاديش کې، دې ملکونو کې، یا لاتین امریکایي ملکونو کې، یا په مثلا چین کې، په روسیه کې بعضې ریسرچران ټارګټ کوي، پیسې ترې اخلي، د هغوی ریسرچ پبلش کوي، مګر هغه اصلا هغه ژورنال درست ژورنال نه وي، معیارونه پوره نه وي، هغه د ساینټیسټ یا ستاسو اعتبار خرابوي. نو هغې نه څنګه ځان وساتو، هغه بل بحث دی چې کومه ورځ کېدای شي خبره ورباندې وکړو. نو هدف مې دا و چې د دې لپاره چې ستاسو هغه علم یا څېړنه چې کړې ده هغه قابل اعتبار وي، هغه باید د پی ریویو پروسې نه تېر شي. او دریم هم دا دی چې موږ باید په هغه رقم پرابلمز باندې یا په هغه رقم سوالونو باندې کار وکړو چې هغه موږ حلولی شو. مثال تاسو ته وایم، دا ساینسي نګانه آیا له مرګ وروسته ژوند شته؟ دا یو ساینس ته یو سالویبل پرابلم نه دی. درسته ده، موږ عقیدې لرو نه دې جواب لرو، او هغه ته موږ د عقیدې دا مثال ما قصدي راوړو. قصدي مې ذکر راوړه چې مثلا موږ له عقیدې نه استفاده وکړو، دلته فرق کېدای شي. د عقیدې په اساس موږ په دې باور لرو چې مرګ نه وروسته ژوند شته دی، مګر آیا ساینس دا خبره حلولی شي؟ نه. ځکه هیڅوک ساینس کې مهمه ده چې ته ابزرویشن وکولی شي. ساینس کې مهمه ده چې ته د هغې لپاره observable evidence ولري. هغه څه چې ته وړاندې کړی چې هو دغه نفر بیرته راغی له مرګ نه وروسته، موږ ته یې ویل چې هلته ژوند شته دی. ساینس ته دغه شی په کار دی. که چیرې تاسو دغه ایویډنس وړاندې نشئ کړی، د ننني معیاراتو په اساس دغه سالویبل پرابلم نه دی. نو مثلا دغسې یو پوښتنه ساینس نشي حلولی، طبعا عقیده یې حلولی شي، هغې باندې موږ نن کار نه لرو، مګر ساینس دا خبره نشي حلولی. نو دلته موږ سالویبل پرابلم وایو، یعنې ساینس کې باید موږ په هغو پرابلمونو کار وکړو چې هغه موږ حلولی شو. بل سوال دی، does religious belief affect your way of reasoning؟ آیا مذهبي باور زموږ د استدلال پر څرنګوالي اغېزه لري؟ هو، دغسې یو پوښتنه ساینس حلولی شي، او دا دته موږ سالویبل پرابلم وایو. نو اولنی مشکل چې زموږ دی، د اولنی سوال د مرګ وروسته ژوند شته، دا سالویبل پرابلم نه دی. ساینس دغه رقم پوښتنه نشي حلولی. دویمې، هو حلولی شي. د دې ریسرچ هم شته دی. زما یو استاد دی په هغې کې اوسېږي، په کاناډا کې، دی په دې برخه کې ریسرچ کړی دی، او په دې کې دوی ښیي چې کوم خلک چې دیني باور لري او کوم خلک چې دیني باور نه لري، د هغوی هغه د پروسس د هغه پروسس د استدلال یو له بل سره فرق کوي. په دې باندې نن خبرې نه کوو، ما تاسو ته غوښتلی مثال درکړم. نو دلته یو موږ دریم اصل ته راځو. د سالویبل پرابلم کې اول دا وي چې یو مثلا تاسو درکړه لایف افټر ډیث و، بل ریلیجیس بیلیف افیکټس یور وی اف ریزنینګ و. د دواړو کې مهم اصل چې دی هغې ته موږ د پرنسپل اف فالسیفایبلیټي وایي. د اصل آیا دغه سوال چې موږ غواړو هغه حل کو، یا هغه پوښتنه چې موږ غواړو آیا د هغې د اثبات یا د ردېدا 50 چانس شته که نشته؟ نو دې ته موږ د پرنسپل اف فالسیفایبلیټي وایو. که چیرې دغه پرنسپل یا دغه اصل تطبیق نشي، هغه سوال ساینس نشي حلولی. په اوله پوښتنه کې لایف افټر ډیث کې په دې کې دغه اصل موږ نشو تطبیقولی، ځکه ما تاسو ته مخکې ویل چې یو څوک بیرته نشي راتلی چې موږ ته ووایي چې هو وله ما ژوند نه وروسته مرګ ولیده او د هغې زه تاسو ته دا ثبوت وړاندې کوم. نو هغې کې دغه پرنسپل اف فالسیفایبلیټي نه تطبیقیږي. دویمه پوښتنه کې does religious belief affect your way of reasoning؟ آیا عقیده ستا د استدلال طریقه بدلوي یا په هغې باندې تاثیر لري؟ دا فالسیفایبل دی، ځکه جواب هو هم کېدای شي او نه هم کېدای شي. نو دغه رقم یو پوښتنه بیا ساینس حلولی شي. نو کله چې موږ یو استدلال ګورو، په همدې هغې کې په همدې ترازو کې وزنوو چې آیا دا فالسیفایبل دی که نه دی. نو په دې اساس زموږ دغه تیوري چې ده، یا کومه تیوري چې موږ وړاندې کوو، یا کوم هایپوتیسس باندې چې موږ کار کوو،
یوازې دا جواب موږ ته باید جواب نه کړي چې څه کېدای شي د دې په نتیجه کې، بلکې دا هم جواب راکړي چې څه نشي کېدای. بیرته همغې دې ته ورګرځو لکه ما چې تاسو ته مخکې وویلې، موږ کولی شو د دې ثبوت وړاندې کړو د ډاټا په اساس چې د هغه خلک چې عقیده لري، هغه څوک چې مذهبي باور لري، د هغوی استدلال د هغوی هغه مذهبي باور په اسلام په څرنګوالي اغېزه لري یا هم نه لري. دغه هو او نه جواب دواړه چې ورته ورکړی شو، دې ته موږ دا وایو چې the theory must predict not only what will happen but also what will not happen. یعنی یا دا کېدای شي یا نشي کېدای. نو دغه دواړه جوابونو امکان باید 50-50 یا 50% موجود وي. نو دغه درې واړه مسلې چې هغه شي، دغه درې واړه شرطونه چې حل شي، سیستمیک شکل سره موږ سیستمیک امپیریسیزم وکړو، یعنی هغه موږ استدلال طریقه باید معلومه وي، یو خاص ځای نه شروع کېږي په همدې ځای بیرته ختمېږي. دویمه خبره دا ده چې موږ او تاسو باید په داسې پوښتنو باندې کار وکړو چې هغه solvable problems وي او په هغې کې دغه د principle of falsifiability یا د اصل تطبیق شي. او دریم peer review دی، داسې یو څه وي چې هغه د نورو مسلکي کسانو ته د منلو وړ هم وي. کله چې دغه درې شرطونه موږ پوره کړو او هغې سره موږ ساینس وکړو، بیا هغه ساینس ته موږ یعنی ساینسي میتود په همدې شکل سره هغه کېږي. په یو شکل د اشکالو موږ کولی شو وایو چې یعنی ساینسي ریسرچ په همدې شکل سره سرته رسېږي. یو خاص سیستم باندې باید مخکې لاړ شي او تاسو باید امپریسیزم نه استفاده وکړئ او ریشنالیزم نه استفاده وکړئ تر څو ساینس ته ورسېږئ. اوله. دویمه خبره دا ده چې دا باید سیستمیک شکل وي. دریمه خبره دا چې هغه باید پبلیکلی وریفای شي، پیر ریویو باید موجوده وي. او دا مهمه دا ده چې د هغې دغه پرنسپل اف فلسفیبلیټي په هغې کې تطبیق شي. نو دغه ټول شرایط چې کله پوره شي، هغې نه بعد موږ کولی شو چې ساینټیفیک نالج یا علمي یا علمي څه ورته وایي ساینسي پوهه یا اکاډمیکه پوهه ولرو یا وړاندې کړی شو. ښه، کله چې موږ اوس په ساینس پوه شو، طبیعي د هغې مقابل کې سیوډو ساینس راځي. سیوډو ساینس څه ته وایي؟ شبه علمي نظریات. دا موږ ته ښکاري چې ساینټیفیک ښکاري، مګر په اصلا کې ساینټیفیک نه وي. مثال دا یو مثال دی، د پیاز د وایرسونو جذبولو لپاره کارېږي. خلک ادعا کوي چې مثلا که یو پیاز پرې شي او په کوټه کې پرېښودل شي، دا به د وایرسونو به جذب کړي او زکام یا فلو مخه به ونیسي. دا ولې ساینسي نه ده؟ ځکه تر اوسه پورې هیڅ علمي شواهد نشته چې پیاز د وایرسونو هوا جذب کړي. وایرسونه د هوا لارې او تمس لارې خپرېږي، نه دا چې د سبزیجات را جذب کړي. د دې مقابل کې ساینس څه وایي؟ ساینس دا وایي چې ناروغۍ مخنیوي لپاره لاسونه مینځل، پاکوالی ساتل او طبي درمل تر ټولو مهم کارونه دي. که چېرې تاسو سوشل میډیا وګورئ، زموږ او تاسو فیسبوکونه وګورئ یا انسټاګرام یا نور څه وګورئ، نه یوازې افغانستان کې، نور ملکونه کې هم دغه رقم ډېرو زیاتو سیوډو ساینټیفیک هغو سره موږ مخامخ کېږو، نظریات سره موږ مخامخ کېږو. بیا هم سابقه خبرته وکړم، زموږ لپاره لتمس همغه دی. زموږ لپاره هغه طریقه هغه دا ده، طریقه دا ده چې آیا دغه خبره چې تاسو کوئ، مثلا پیاز د وایرسونه جذبوي، آیا دې لپاره کوم ریسرچ شوی دی؟ هو نه. چا کړی دی؟ فلانی کړی دی، یعنی دی کړی. په کوم ژورنال کې پبلش شوی دی؟ فلانی ژورنال کې. آیا د هغې لپاره پیر ریویو شوی؟ هو یا نه. او طبیعي خبره ده، فلسفیبلیټي په دې کې تطبیقېږي. نو کله چې په هغې شکل سره دغه معلومات موږ ته وړاندې شي، که چېرې هغه بیرته چین اف ایویډنس موږ ورته وایي چې که چېرې تاسو بیرته همغه اصلي روټ ته یا اصلي ریښې ته د هغې معلومات ورسېدای شئ، هغې ته موږ ساینس وایو. او طبیعي خبره ده، په هغې کې هم بیا موږ ګورو چې هغه ساینس درست شکل باندې شوی که نه دی شوی. که چېرې هغه شرطونه تطبیق نه شي، هغه سیوډو ساینس دی، هغه شبه علمي نظریات دي، مګر هغې ته موږ ساینس نه شو ویلی. نو کله چې موږ او تاسو دغه اوس پوه شو چې مثلا انټویشن او څه شی دی، سوپرسټیشن څه شی دی، ټیناسیټي څه شی ده، اتھورټي څه شی ده، امپیریسیزم څه شی دی، راشنالیزم څه شی دی، د هغو پېژندلو سره موږ کولی چې دغه رقم نظریات چې هغې سره موږ مخامخ کېږو، هغه موږ وتلو او فکر وکړو چې آیا دا ساینسي ده که غیر ساینسي ده. نو دا یې هغه شو، خلاصه شو د ساینسي میتود. دا تاسو ته مخکې ما تکرار کړ، امپیریسیزم دی، پبلیک وریفیکیشن دی، سولوبل پرابلم. دا همغه کتاب نه چې ما تاسو ته مخکې یاد کړم، هغې نه مې اخیستی دی. ښه، اوس په دې باندې موږ بحث کوو چې د ساینس هدف څه شی وي. د ساینس معمولا 3 هدفه وي د ساینسي ریسرچ.
اول دا وی چې مونږ یا یو پدیده مونږ تشریح کوو، ډسکرپشن یا توضیح. مثلا د خلکو د سلوکو یا د پدیدې یا د پیښو دقیقه مشاهده، د هغې ابزرویشن کول او د هغې راپور ورکول. مثلا مونږ په افغانستان کې ډاټا ټولوو، د ډاټا په اساس مونږ وایو چې افغانستان کې مثال په سلو کې 30 نفره باسواده دي. دا معلومات مونږ څنګه پیدا کړی دی؟ مونږ له خلکو نه معلومات ټول کړی دی، مونږ سروېګانې کړي دي، مونږ پرسشنامې وړاندې کړي دي، یا مونږ منیسټري اف ایجوکیشن سره تماس نیولی، د هغو نه ارقام اخیستي، یا مکتبونه شمارلی، یا هر څه چې کړي په یو خاص طریقه باندې مونږ کړي دي، هغه ارقام مونږ وړاندې کوو. هغې ته مونږ هغه دقیقه مشاهده کیږي، د هغې تحلیل کیږي او هغه مونږ وړاندې کوو. هغې ته مونږ ډسکرپشن یا توضیح وایو. دویم دی پریډکشن. پریډکشن دا دی چې څه د څه باعث کیږي. مثال جنگ د رواني تکلیف باعث کیږي، اقتصادي مشکل مثال د رواني تکلیف باعث کیږي، یا مثلا سوشل جسټس یا ټولنیز یا هغه سوشل جسټس یا ټولنیز عدالت مثال د خلکو د ژوند سویه ښه کوي. دغه څه چې موږ پیدا کوو چې دغه څه د بل څه باعث کیږي، one factor predicts another one، دې ته موږ هغه وایو پیشبیني یا پریډکشن وایو. دا هم ساينس په واسطه موږ کولی شو. او دریم ته ایکسپلینیشن وایي، په دې کې علت او معلول معلومول دي چې څه شی د څه شي باعث کیږي. یو دا چې دوه شیان سره تړاو لري. مثلا پریډکشن دا دی چې دغه دوه شیان یو بل سره تړاو لري، خو شاید یو د بل باعث نشي. مګر علت او معلول دا وی چې موږ دقیقاً پوه شو چې دغه یو خاص فاکتور A د B باعث شوی دی. هغې لپاره بیا ایکسپریمنټس کیږي. نن د هغې باندې بحث نه کوو، خو د ساينس یو وظیفه دا هم ده چې موږ تاسو د علت او معلول تحلیل وکولای شي یا پیدا کړی شي چې څه شی د څه شي باعث کیږي. نو دا د ساينس اهداف دي. ښه، په ټولنیزو یا په علمي په انساني علومو کې د ریسرچ لارې یا د هغه لارې کومې دي؟ نو کومو لارو ته معمولا ریسرچ کیږي؟ بیا هم تاسو دا غواړم ووایم چې دا لیست مکمل لیست نه دی. هغه میتودونه چې زه ورسره بلد یم، ما ترې استفاده کړې ده یا ما تدریس پکې کړی دی، دغه دي. او ټولو کې هم زه کار نه کوم، خو معمولا په سوشل ساينسز کې او په هیومانیټیز کې دغه طریقې د ریسرچ کاریږي. اول ایتنوګرافیک ریسرچ دی. ایتنوګرافیک یا د دې د ټولنو او مراسمو ژوندۍ مطالعه ده. مثلا خلک ورځي، یو څوک غواړي چې د پښتنو په کلتور باندې پوه شي، هغه راځي له امریکا نه یا له پاکستان نه یا له چین، له هر ځای راځي، د پښتنو منځ کې ډېر کلونه ژوند کوي، د هغوی ګډ ژوند ورسره کوي، د هغوی مشاهده کوي، مرکې ورسره کوي، ارقام راټولوي، ډاټا راټولوي، معلومات راټولوي، هغه خپل راپور د هغې له مخې نه لیکي. دې ته موږ ایتنوګرافیک ریسرچ وایي. دا فقط هغه ډېر عمومي مثال دی یا عمومي تعریف دی. د کې د ټولنو او مراسمو ژوندۍ مطالعه ده. ورځئ، ورسره کینئ، وخت ورسره تېروئ او مشاهده کوئ، مرکې کوئ. د هغې بیا او خاص سیستمي شکل دی، سیستمیک شکل باندې هغه لیکل کېږي او راپور ترې جوړېږي. دا به یو مثال وي چې مثلا د پښتنو دودونو مطالعه. بله د ریسرچ لاره چې ده، هغې ته موږ تاریخي یا ارشیفي څېړنه وایي، هسټوریکل ارکایوال ریسرچ. مثلا دې کې یو څوک غواړي چې تاریخي متون یا اسناد مطالعه کړي، دا یې دغه لپاره کاریږي. د فوکس یا دا وي. مثلا یو انسان ځي خطي نسخې ګوري، اسناد ګوري، تاریخي متنونه تحلیل کوي، په ارشیف کې موجود وي یا ریکارډ موجود وي یا لایبرریانو کې وي، هغې نه استفاده کوي. مثال به دا وي چې یو څوک ځي غواړي د قرون وسطی ادبي متون تحلیل کړي. معمولا دا رقم ریسرچ په تاریخ کې کیږي، یا بعض وخت په سوشیولوژي کې هم کیږي، خو سایکولوژي کې ما دا رقم ریسرچ لاندې لري. نور برخو کې هغې کې کیدای شي، انثروپولوژي کې کیدای شي تاریخي ارشیفي مطالعات، لکه رئیس جمهور غني چې پکې هغه درلوده، سابقه درلوده. دا هغې کې یو له لارو د ریسرچ نه هسټوریکل ارکایوال ریسرچ دی. بل کوانټیټیټیو ریسرچ دی یا کمیټي څېړنه ده. دا هغه څه دی چې زه ډېره زیاته کومه، او دا زما اوس هم بعضې پروژو کې کار کوم چې کوانټیټیټیو ریسرچ یا کمیټي څېړنه کوي. ډېر په خلاص ډول که چیرې زه د خپل مسلک نه خبرې وکړم، سایکولوژي نه خبرې وکړم، د دې محراق توجه د خلکو مثلا د باورونو، د سلوکو او د افکارو څېړنه وي. study of brain behavior and cognition یا attitudes. مثال یو انسان ولی یو فکر کوي یا ولی یو عمل کوي، او د هغې هغه پروسې یا attitudes یا افکار ذهن کې څه وي.
ولې موږ یو څه کوو او او د هغې تاثیرات څه وي. په انګلیسي کې زه وایم چې why a human does something and what are the reasons behind that. موږ دا مطالعه کوو چې یو انسان ولې یو کار کوي او د هغې کولو علت څه دی او د هغې تاثیرات به څه وي. نو study of brain behavior and cognition د دې مثلا یو محراق توجه د کوانټیټیو ریسرچ دا کېدلی شي. دا ما تاسو ته مخکې ویل چې هیومینیټیز کې یا په سوشل ساینسز کې دا یو لاره کېدلی شي. د دې میتود دا وي چې موږ یا سرویګانې کوو، مثلا سوالنامې جوړوو، په هغې کې اووه صفحې، شپږ صفحې، 5 صفحې پوښتنې وي، خلکو ته ورکوو، هغې ته موږ ته جواب راکوي. یا ایکسپریمنټس کوو، تجربې کوو. 2 ګروپه خلک راوړو، یو ته موږ کنټرول ګروپ وایو، بل ته ایکسپریمنټل ګروپ وایو. ایکسپریمنټل ګروپ کې موږ یو خاص ټریټمنټ کوو او د هغې تاثیر موږ ګورو چې د هغې په نتیجه کې کوم تغییر راغلی که نه دی راغلی. نن په هغې باندې بحث نه کوو، خو یو ایکسپریمنټل ریسرچ د دې یوه لاره. بل احصایوي، په دې کې بیا د دواړو په نتیجه کې موږ کله چې دغه ډاټا ټوله کوو، یا سروې کې یا تجربه کې، موږ د هغې انالیسس کوو، احصایوي تحلیل کوو. SPSS نه ما مخکې ویل استفاده کېږي، یا سټاټا نه استفاده کېږي، یا له R نه استفاده کېږي. هغه ارقام موږ انالایز کوو. یا مثال به دا وي چې مثلا موږ تاسو دیندارۍ او ذهني روغتیا ترمنځ اړیکه مطالعه کوو. د دې یو مثال به دا وي که چیرې موږ دغه رقم یو ریسرچ وکړو، دې ته موږ کوانټیټیټیو سټډي وایو یا کمیتي څېړنه وایو. دې کې موږ ارقام راټولوو او د هغې تحلیل موږ کوو. بل ته کوالټیټیو ریسرچ وایي یا کیفیتي څېړنه. کیفیتي او کمیتي معمولا یو بل سره نږدې سره رسیږي. دا تر کمیتي یا تر کوانټیټیټیو باندې ډېر عمیق او تفصیلي وي، مګر د دې سمپل سایز کم وي، لږو خلکو سره دا ریسرچ کېږي. معمولا موږ یو نفر سره د سروې په ځای، د کوېسچنیر پر ځای ورسره کینو، مرکې ورسره کوو. موږ سیمي سټرکچر انټرویوز ورته وایو. یو خاص پر دې په اړه پوښتنې ترېنه کوو، د هغوی معلومات راټولوو، د هغوی افکار راټولوو او هغه بیا موږ تحلیلوو. هغې ته یو مثلا یو قسم د انالیسس دی، هغې ته موږ تیماتیک انالیسس وایو. هغه موضوعاتي تحلیل دی چې موږ ګورو چې ستاسو دغه مرکه کې په صورت عموم موږ څومره موضوعات پیدا کړل. بیا هغه د بل چا مرکې سره مقایسه کوو، د دریم کس سره مقایسه کوو، ګورو چې دغه ټولو مرکو کې کومه موضوع کومه موضوع ټولو کې شریکه وه. هغې ته موږ تیماتیک انالیسس وایو. مثلا تاسو غواړئ چې په یو دفتر کې کار کوئ او هلته ستاسو همکاران دي، بعضې مثبتې تجربې لري، بعضې منفي تجربې لري. تاسو غواړئ چې هغه یو بل سره مقایسه کړئ. هغې لپاره موږ کوالټیټیو ریسرچ یا کیفیتي څېړنه کولی شو. تاسو ته بیا هم وایم چې نن موږ او تاسو کوالټیټیو ریسرچ باندې ځان پوهوو نه، فقط په دې پوهیږو چې یو شکل د ډاټا انالیسس دی. معمولا په کوانټیټیټیو ریسرچ یا په کمیتي ریسرچ کې موږ زیات خلک په کار وي. مثلا که زه یو عادي پدیده هم په ټولنیزو علومو کې غواړم مطالعه کړم د کوانټیټیټیو ریسرچ په اساس، هغې کې حد اقل 50 نفره، 80 نفره، 100 نفره، 200 نفره په کار وي. ډیپینز، دې پر بستګي دی چې تاسو څه رقم سوال حلوئ او کوم وریبلز تاسو استفاده کوئ. مګر په کوالټیټیو ریسرچ کې معمولا سمپل سایز وړوکی وي. مثلا 10 نفره، 15 نفره، 20 نفره نه تاسو انټرویوګانې وکړئ او د هغې تحلیل وکولی شي او د هغې هغه موضوعاتي تحلیل وشي او تیماتیک انالیسس وکولی شو. هغه په کوالټیټیو ریسرچ کې ډېره ګټه خبره. بل نیورو ساینس ریسرچ دی. نیورو ساینس ریسرچ دا وي چې موږ مستقیما د انسان دغه د دماغي پروسې مطالعه کوو. مثلا ټولنیزو تجربو کې دماغ رول موږ ګورو. یو شی دی موږ ته پروسوشل بیهیویر وایو، کله چې انسانان یو له بل سره مرسته کوي. مثال دی خبره، یا یو انسان مونځ کوي، یا یو انسان په یو خاص رواني حالت کې واقع وي، یو انسان ډپریشن کې واقع دی یا انزایټي کې واقع دی. د دې مستقیما مطالعه کول، د انسان هغه د برین یا د دماغو پروسې مطالعه کول، مستقیما هغې ته کتل، دې ته موږ نیورو ساینس ریسرچ وایو. د دې لپاره FMRI کېدای شي، CT سکن کېدای شي، EEG کېدای شي، الکتروانسفالوګرام، دا سر ګراف چې ورته وایي. دا خو طبیعي خبره ده چې دا اصلا طبي وسایل دي، مګر موږ د دې نه په ساینسي ریسرچ کې هم استفاده کولی شو. ما خپله EEG ریسرچ کړی دی. EEG ریسرچ کې موږ د انسان په سر باندې دا د EEG ماشین ږدو او د هغې په هغه موږ ته راښیي چې دغه اوس د انسان په نیورونز کې یا په برین کې کوم ځای کې فعالیت ډېر دی، کوم ځای کې کم دی. هغه طبیعي خبره ده، یو خاص سیستم لري. هغه ډاټا موږ راټولوو، بیا د هغې تحلیل موږ کوو، بیا وایو چې ښه تا چې کله دغې پوښتنې ته جواب ورکوه، ستا د سر د دغه مثلا ټمپرل برخه کې هغه زیات و، فایرنګ د برین زیات و.
کله چې د بل سوال ته جواب ورکوو بله برخه کې فایرینګ زیات و، یا هغه فایرینګ معنا دا دی چې هلته هغه څه ورته وایي، فایرینګ نه هدف ډزې نه دي. فایرینګ هدف دا دی چې هغه د موږ کله چې نیورونز یا د عصبي حجرات یو بل سیګنال ورکوي، هغه ته موږ فایرینګ وایو. د کوم ځای چې فعالیت زیات وي هلته موږ وایو چې فایرینګ زیات دی. بیا د هغې د همغه ډسټینکشن په اساس موږ کولی شو ووایو چې ښه فلانی د دماغ فلانی برخه د فلانی فعالیت په وخت کې هغه وه، فلانی کار په وخت کې فعاله وه. لکه تاسو چې مخکې ریسرچ ماته وښوده د دیني او غیر دیني باورونو او د استدلال تفاوت، هغه همدغه ای جی سټډیز په واسطه کېږي. او دا معمولا په هغه کې په ایکسپریمنټل ریسرچ کې د نه موږ استفاده کوو. مثلا تاسو ته مخکې ما ویلې یو مثال به دا وي چې موږ پروسوشل بیهیویر ګورو، یو څوک چا سره مرسته کوي، موږ هغې کې د هغې هغه برین ویو ډاټا راټولوو چې آیا دا انسان ته ګټه رسوي. که چېرې تاسو یو چا سره مرسته کوي، ستاسو دماغ ته دا ګټه کوي که تاوان کوي. یا مثال بل دا وي چې یو انسان مونځ کوي، موږ د هغې ډاټا ټوله کوو، وګورو چې د مانځه سره د انسان په هغه نیورل سرکټري کې یا په هغې کې تغییر راځي که نه راځي، د برین ویو پاترنز موږ ورته وایي، دې کې تغییر راځي که نه راځي، او د هغې ګټه د انسان لپاره څه کېدای شي، تاوان څه. یا مثلا یو انسان میډیټیشن کوي، یوګا کوي، یا یو انسان مثلا په طبیعت کې ځنګل کې ګرځي یا سیند سره ګرځي، آیا دا د انسان لپاره ګټه لري که نه لري. دغه رقم ډاټا موږ کولی شو د ای جي په واسطه راټوله کړو، او د هغې په اساس موږ کولی شو بیا بعضې پدیدې ټیسټ کړو. دا نیورو ساینس ریسرچ دی. یا آخري خبره، ټایپس اف ډاټا، د څه رقم ډاټا سره موږ تاسو مخامخ کېدای شو. یو پرایمري ډاټا دی یا لومړني معلومات دي. هغه معلومات چې تاسو په خپله راټولوئ. ریسرچر په خپله ځي ډاټا راټولوي او خپله د هغې ډاټا آنر وي. مثلا تاسو یو سروې کوئ، هغې معلومات تاسو ته لاسته راځي. مثال به د کوسچنیرز وي، د پوښتنو پاڼې وي، یا د مشاهدو ریکارډ وي، ابزرویشن وي. او د دې ګټه دا وي چې تاسو د یو څه په اړه هغه خپل اول لاس معلومات لرئ، مستقیم معلومات لرئ، یا تاسو ډاټا ټوله کړې ده، که په هغې کې صحیح ده که غلطه ده، که مشکل پکې شته که نشته، تاسو پرې پوهېږئ چې ښه دا زما پرایمري ډاټا ده، زه پرې پوهېږم، او دې کې کوم مشکلات دي یا په دې کې کوم پوښتنې دي، هغه ته جوابولی شم. دا ځکه تاسو ته وایم چې له دویمې سره دې فرق وشي. دویم ته موږ سیکنډري ډاټا وایي، ثانوي معلومات. ثانوي معلومات دا وي چې نور راټول کړي مګر موږ تاسو ترې استفاده کوو. مثلا د سرچ میرن یا د احصایې معلومات، یا پخواني څېړنیزې مقالې چې په ژورنال کې ثبت شوي دي. دا هغه څه وي چې موږ تاسو خپله دا ریسرچ سره نه وي رسولی، خپله ډاټا کلیکشن موږ نه وي کړی، مګر هغې ته موږ لاسرسی لرلی شو. یا تاسو ژورنالونو کې سابقه مقالې پیدا کوئ، یا د حکومتي ویب سایټونو کې تاسو سرچ میرن معلومات پیدا کوئ. دې ګټه دا وي چې تاسو مجبور نه یاستئ چې تاسو لاړ شئ دغه معلومات سره راټول کړئ. ستاسو وخت او ستاسو منابع سپما په دې سره کېږي. مګر که چېرې په دې کوم مشکل وي، کوم یا په غلط ډول سره سرته رسېدلی وي، هغې ته موږ لاسرسی نه لرو، او هغه مشکل موږ تاسو حلولی نه شو. مګر په اوس وخت کې خصوصا د انټرنیټ له زیاتېدا سره د سیکنډري ډاټا یا ثانوي معلومات نه استفاده هم زیاته شوې ده. زه خپله کله کله خپلو شاګردانو سره مثلا یا پی ایچ ډي شاګردان یا د ماستري شاګردان دي، بعضو سره موږ خپله ډاټا راټولوو، ای جي ډاټا را اخلو، مثال پارټیسپنټس راولو یا کسان راولو، د هغو سره باندې ای جي ماشین ګرو، د هغې معلومات راټولوو. بعضې وخت هغه رقم کوو، بعضې وخت موږ ځو آنلاین ګورو چې نورو خلکو هغه ډاټا راټوله کړې وي، هغه موږ ډاونلوډ کوو، له سر نه انالایز کوو. دې کې زموږ ډېر زیات وخت سیف کېږي. نو هغه ته موږ سیکنډري ډاټا یا ثانوي معلومات وایو. ښه، دا دغه مسایل و. ښه ده، دغه 9-15 دقیقې وتېرېدې دلته زموږ په وخت. دا هغه مسایل و چې ما غوښتل په دې اوله کې تاسو ته پرې خبرې وکړم، او هغه اساسي فریم ورک یا چوکاټ د ساینټیفیک ریسرچ تاسو ته وښیم چې که تاسو غواړئ چې په غربي سیستم د ریسرچ سره مخکې لاړ شئ. او دا مهمه ځکه ده چې اوس وخت کې د غربي ریسرچ یا د ویسټرن ریسرچ دی، دا په دنیا کې مخکې روان دی، ټاپ روان دی. که چېرې موږ تاسو غواړو چې په دې برخه کې مطرح شو یا په دې برخه کې موږ کار وکولی شو، باید په همغه طریقه باندې ځان پوه کړو. او دغه نننی ویبینار د دې هغه بیر بونز یا بیخي هغه سکلیټي شکل یا اساسي شکل باندې یو هغه معلومات و چې په غرب کې د څېړنې اساسات دا دي. هغه بیا طبیعي خبره ده چې که تاسو انجینري کې یاستئ، د هغې به میتود لږ فرق کوي، بیولوژي کې به بل رقم وي، کیمیا کې به بل قسم وي، په
ټولنیز علوم کې بل قسم وي، په سایکولوژي کې جزئي کوم بل قسم به وي، که تاسو مثال د خبرې سوشیالوژي کوي هغې کې بل قسم وي، جنډر کې به بل قسم وي. دا فرق کوي یو له بل سره. خو کله چې تاسو اساس ته ورګرځئ بیخي هغه اسکلیټ راباسئ، همدغه اساسات دي چې په ساینټیفیک ریسرچ کې رول لري. نو آینده د دې فالو اپ ټاپکس نور کېدلی شي، په هغې کې کولی شي مثلا آینده کې ساینټیفیک پبلیشنګ یو څه دی چې زه پکې علاقه لرم، چې علمي که چېرې تاسو ریسرچ کړی دی هغه څنګه خپور کړئ، څنګه ژورنال انتخاب کړئ، او څنګه باید پوه شئ چې دغه ژورنال درست دی دغه نه دی. دا یو څه دی چې زه پکې علاقه لرم، او په دې کې زه معمولا دا معلومات زه فالو کوم، هم معلومات هم پکې لرم، درس هم پکې ورکوم. په دې باندې موږ کولی شو بل وخت خبرې وکړو. دویم شی چې دی ریسرچ ټولز دي. ریسرچ ټولز دا ډېر مهمه ټاپک ځکه دی چې زیاتره وخت موږ پوهیږو نه چې د کوم ټولز نه استفاده وکړو، له کوم وسیلو نه استفاده وکړو. معمولا د ریسرچ لپاره تقریبا ټول ټولز یا ټولې وسیلې مفت دي، خو تاسو چې تجربه کړې وي تاسو پیدا شي کوی شي پوهیدای شي چې هغه وسیلې ځان پیدا کړي. ټولې آنلاین دي، تقریبا ټولې وسیلې مفت دي، او کوی شي په دې باندې کوم ورځ خبرې وکړو. بله د ډیره مهمه خبره د علمي غلا ده، پلجرزم دی. پلجرزم یو ډیر غټ مشکل دی، ټوله دنیا کې عام دی. نیوزیلند کې چې دی دلته شته، په امریکا کې شته، په هند کې، په بنگلاديش کې، پاکستان کې، په افغانستان کې شته. یو وخت کې ما هغه کتل په اعلانونه به فیسبوک کې، ما یو وخت ما کتلی و چې لیکلي و چې تاسو ته علمي مقاله په ګارانټي لیکو 1500 افغانۍ باندې. دا علمي غلا ده، پلجرزم دی، او دا طبیعي خبره ده چې د ساينسي پروسې ته تاوان کوي. د دې مخه موږ څنګه ونیسو، او څنګه موږ خپل ځان دا رقم ټرین کو یا تمرین کو چې موږ کوم ریسرچ چې موږ کوو، کوم مسله چې موږ کوو هغه اساسي وي، درسته وي، پلجرایز نه وي. ګورئ تاسو ته یو خبره کوم، دلته یو څو دوستان دي زه پیژنم. ډاکټر صاحب هدایت الله حمیدي دی، په افغانستان کې دی، زه پیژنم. هغه تقریبا 10 کال را پدې خو هغه علمي ریسرچ کوي او په ژورنال، په انټرنیشنل ژورنال کې خبريږي. دا بې ساری دی. په افغانستان کې موږ داسې ملګري لرو چې علمي ریسرچ کړی دی، واقعا درست ریسرچ کړی دی، پبلش شوی دی، او هغوی هغه خپل بین المللي هغه ساتي ریپیټیشن یا هغه ځان ته پیدا کړی دی د همدغه علمي پروسې د هغه د علمي ریسرچ لاره ده. یا من جهاني صاحب ستاسو میسج مې اورېد، ستاسو میسج مې وکتل. بل ډاکټر صاحب، یو بل ډاکټر صاحب زموږ ډاکټر صاحب کلیم الله وردک دی چې زما ښه دوست دی، یو زه ورته ډېر احترام لرم. هغوی همدغه رقم ته حتی ډېر کلونه مخکې هغوی یو علمي کتاب، طبي کتاب ژباړلی و، او علمي ریسرچ هم کړی. زما معلومات دا ده چې هغوی ریسرچ کې هم برخه اخیستې. هو د هغه مقالې هم له افغانستان نه، هغې علمي مقالې په معتبرو ژورنالونو کې پبلش شوي دي. دا ځکه تاسو ته وایم چې د دې امکان موږ سره شته دی، د دې وړتیا موږ او تاسو کې شته. زموږ خپل افغانانو کې ما کتل دی وړتیا ډېره زیاته ده. موږ ته هغه ډایرکشن راښودل یا هغه لار راښودل چې دا موږ څنګه وکړو، دا ډېر مهم دی. او په دې کې زه انشاءالله تر خپله وسه تاسو سره کومک کولی شم. که زما د دغه ویبینارونو له لارې نه 1 نفر، 2 نفره، 15 نفره هم د دې جوګه کېږي چې په دې باندې پوه شي یا ورسره کومک کوي چې دوی ریسرچ ته لاړ شي، او دوی ځان ته په ریسرچ انډسټري کې یو ځای پیدا کړي. دوی له افغانستان نه هغه څوک وي چې اول ځل لپاره افغانستان نه ډاټا راټوله کړي او پبلش کړي، زه سره کومک کوم. زه په دې کې زه علاقه هم لرم چې افغانستان کې یو څو کسان داسې پارتنران پیدا کړم چې موږ وکړو چې افغانستان نه ډاټا ټوله کړو، یو ځای پبلش کړو، تاسو موږ یو ځای په دې باندې کار وکړو، او موږ اول ډاټا له افغانستان نه ولرو. دا زما هدف دی. د هغې تر څنګه تاسو خپل هر مسلک چې یاست یا هغې تاسو څنګه ریسرچ لاره مخکې تللی شي، دا هغه څه دي چې یعنی زما امید دی چې آینده کې پرې خبرې وکولی شو. نو دغه زما د خبرو خاتمه ده. که چیرې هغه لرئ زه کولی شم یو 10 دقیقې نور هم ووسم، که غواړئ اوسېږئ یا پوښتنې وکړئ یا څه پیشنهاد لرئ. د هغې تر څنګه زه به تاسو ته یو فورمه هم ولیږم، ګوګل فارم، او فیډبک درنه غواړم. که چیرې علاقه مو چې فیډبک راکړئ انشاءالله هغه هم کولی شو. او دغه ټاپکونه جهاني صاحب ما ته میسج وکړه، دغه ټاپکونه باندې موږ خبرې کولی شو. دغه یو میسج هم دی د هوډمن صاحب ډیزاین باندې، بالکل ډیزاین باندې بحث کولی شو، ریسرچ ډیزاین باندې بحث کولی شو. ریسرچ ډیزاین زما د ډېر زما د علاقې هغه دی، د علاقې موضوع ده. بالکل په ریسرچ ډیزاین خبره کولی شو، یا او ان شاء الله کولی شو دې ته موږ تاسو ادامه ورکړو. طبیعي ده دا به دومره سټرکچر نه وي. تاسو ته مخکې ویلي چې
ډاټا انالیسس کولای شي، بالکل ډاټا انالیسس ما خپل علاقې هغه دی، موږ کولی شو خپل ډاټا راټوله کړو، تاسو ته وښیم چې هغې نه څنګه جموي نه څنګه استفاده کوم یا آر نه، او هغه معنا څه ورکوي، دا موږ کولی شو. زما خپل علاقه شته، خو دوه خبرې په دې کې دي. یوه دا دی چې طبیعي خبره د محدودیت دی، نشي کولی چې مثلا دا هفتهوار یا دوه هفتو کې یو ځل وشي، حداقل میاشت کې یو ځل امکان شته دی. دویمه خبره دا ده چې یو مشکل زما خپل دی چې طبیعي ده، ما تاسو ته مخکې ما درس په انګلیسي ویلی دی او تاسو سره خبرې په پښتو کوم، نو شاید زه هغه فلو په انګلیسي کې چې ورته وایي هغه فلو زما نه وي، هغه روانتیا چې په کار ده هغه زما خبرو کې نه وي. خو زه فکر کوم چې موږ او تاسو داسې یو لکه یو کوټه کې چې ملګري ناست وي خبرې کوو، نه دا چې تاسو ته زه لیکچر درکوم. نو دغه محدودیت که منلی شي، زه انشاءالله علاقه لرم چې تاسو سره هغه وکولی شم، تاسو سره په دې برخه کې مرسته وکولی شم. نو که پوښتنې لرئ مهرباني وکړئ، چټ زه ګورم جوابونه راته راځي، زه به انشاءالله تاسو ته یو هم ولیږم، ګوګل فارم هم ولیږم. خو که پوښتنې کوئ مهرباني معیار صاحب تاسو لاس پورته کړی دی، پوښتنه لرئ؟ سلامونه ډاکټر صاحب، جوړ په خیر، صحت هم ښه دی، خیرات خدای دې وکړي چې ښه وي. ډېره مننه، ډېر خوندور پرزنټیشن و. لکه څنګه چې تاسو خبر یې د موږ رشته انجینري ده، نو اساسات ټول همدغه دي، خو لږ دغه هغې بیا متفاوته راځي. مثلا زه غواړم دلته یادواري وکړم، کېدای شي بعضې ګډونوال د نورو رشتو وي. بیا یو پوښتنه هم راته لږ په اول کې را پیدا شوه. خیر، د موږ د ریسرچ تفاوت مثلا دا دی، خو تقریبا دلته موضوعات تاسو بیکګراوند سره چې برابر دی، هغه ډېر په کوانټیټیټیو باندې و چې موږ خپل هم کوانټیټیټیو ریسرچ تعقیبوو. بیا موږ چې کله مثلا خپله تجربه کوو یا مثلا یو ماډل جوړوو، یو برخه بل هم په نظر کې نیسو مخکې د پی ریویو نه چې هغه مثلا لاړ شي. خپله یو ځای کې تاسو ورته لږ اشاره وکړه چې یو ځای مثلا ارقام راټولو، بل کنټرول سامپل دی. موږ د کنټرول سامپل په ځای باندې خپله کالیبریشن او والیډیشن کوو، د همدغه میتود بیا مخته ځو او مقاله چې کله ولیکل شي نو بیا دا پی ریویو ته ځي. یو دا موضوع، بل موضوع پوښتنه راته پیدا شو په اول کې چې تاسو ویلي چې یو ریزنینګ دی سره د امپیریکل چې دا نیچرل چې دا ساینټیفیک ریسرچ کیږي. دا هم تقریبا که موږ ورته وګورو دا کوانټیټیټیو ریسرچ مربوط کیږي. که مثلا موږ کوالیټیټیو ریسرچ وګورو، د ما په نظر باندې په هغه کې امپیریکل هغه برخه یې نه کمیږي او مغه تنها ریزنینګ باندې ځي. خو په هر صورت زه خپل هم تجربه مې په کوالیټیټیو ریسرچ کې کمه ده، لکه تاسو چې مثلا تاریخ ریسرچ ته اشاره وکړه یا نور. او دریمه خبره دا ده چې مثلا دا ډیره ښه پلیټفارم دی او ډیر ښه دی چې د افغانستان مثلا موږ ځوانانو سره کومک وکړو. زه خپله اوس د دوه ځوانانو سره کار کوم مقالو باندې، خو دا په دې پورې اړه لري چې دوی څومره حوصله لري او څومره علاقه لري چې دغه مقاله چاپ شي. معمولا مقاله باندې ډیر کومنټونه راځي، ډیر وخت ویډیو وایس کوي، دوی لپاره کېدای شي یو شی صحیح وي، هغه په هغه لیول باندې صحیح نه وي چې موږ یې ته غواړو یا ژورنال یې غواړي چاپ کړي. نو د یو کس سره چې زه ورسره مصروف هم یم، مقاله مې پی ریویو ته ورسوله، کومنټونه یې وخوړل، نو هغه ډېر کومیټډ و، ډېر ښه مخته لاړه او هغه د مقاله به هم چاپ شي. نو انشاءالله د ما هم ځوانانو ته سپارښتنه دا ده چې هم پریزنټیشنونه تعقیب کړي او هم حوصله وکړي. ریسرچ یو اوږدمهاله او سخت کار دی او خو ګټه او افتخار بیا همدومره پایداره دی. نو دغه مې نظر و. ډېره مننه په دې هیله چې نور پریزنټیشنونه مې تاسو نه ولرو. سلامت اوسئ. ډېره زیاته مننه معیار صاحب، ډېره زیاته مننه. تاسو په درې وړو خبرو باندې کامنټ کوم درسره. اول دا د کالیبریشن ما هم اوریدل، زما بعض ملګري انجینري کې درس وایي، هغه ما اوریدلی دا بالکل دی. خو زمونږ هغه کې مونږ یا هغه ایکسپریمنٹ ډیزاین کوو په هیومانیټیز کې، او د کالیبریشن شاید بعضې هغو کې نور مسلکونو کې وي، زمونږ مسلک کې معمولا رواج نه دی یا ضرورت ورته نشته دی. نو درسته ده، ستاسو مسلک کې بالکل انجینري کې دا شی شته دی او ما په دې اړه اوریدلی هم دی. او د پیر ریویو مسله باندې زه اول وروسته خبره کوم. اوله د کوالټیټیو ریسرچ برخې ته راځم. معیار صاحب، زما هغه دا دی، زما برداشت دا دی چې هر ریسرچ ښه امپیریکل نه مطلب زمونږ دلته دا دی چې مونږ باید ابزرویشن وکولای شو په سیستماتیک شکل باندې وکړو. که چیرې مونږ کوالټیټیو ریسرچ یا کیفیتي ریسرچ درست ډیزاین کړو، مخکې نه زمونږ هغه وریبلز معلوم وي، مخکې نه زمونږ پوښتنې معلومه وي، مونږ هایپوتیسز ولرو او مونږ ډاټا هغه زمونږ هغه جسټیفاید وي، یعنی مونږ پوه شو چې مونږ ولې دا ریسرچ کوالټیټیو شکل باندې کوو، ضرورت څه شی دی، زمونږ هایپوتیسز څه شی دی، هغه سیستم دی سیستمیک امپیریسزم مونږ هغه کو څه ورته وایي تطبیق کو، هغه ساینټیفیک ریسرچ کوالیفای کوي. ځکه هر مسلک کې مونږ کولی شو ساینټیفیک ریسرچ ولرو، کولی شو نه لرو.
ابلر زم خبره ما صنف کې زه دلته هغه کې درس ورکوم، ریلیجن پروګرام کې درس ورکوم. زما مسلک سایکولوژي اف ریلیجن دی. ور ریلیجن ډیر هغه مسلک دی کنه، ټریکی دی. ټریکی په دې دی چې که تاسو له هغه نورته وګورئ، له تیولوژي لار نورته وګورئ یا د عقیدې لار نورته وګورئ، هر څه درست دي. که چیرې ساينس لار نورته وګورئ، تاسو باید هر څه ټیسټ کړئ. مثلا یو نو پښتنه مثلا د پرزنس هغه د خدای تعالی موجودیت، د خدای موجودیت تیولوژي کې شته دی، ساينس کې مونږ نشو ثابتولای. نو دلته هدف ما هم دا خبره صنف کې کوله، دا یا هفته مخکې دا خبره کړې وه. که دغه چوکاټ باندې مخکې ځئ، تاسو هر څه کې ریسرچ کوئ شي، هغه ریسرچ به تاسو ساينټیفیک ریسرچ وي. که چیرې دغه چوکاټ کې مخکې نه ځئ، تاسو شاید انجینری کې هم ریسرچ وکړئ، بیولوژي کې هم وکړئ، هغه به ساينسي نه وي. هدف دا دی چې دغه چوکاټ باندې مخکې لاړ شو، دغه د ساينټیفیک د ساينټیفیک ریسرچ د امپیریسزم او د ریشنالیزم لاره باندې درست لاړ شو، او طبیعي ده بیا هغه پیر ریویو کیږي. او مسلک تر مسلک فرق کوي. ما خپل هم کوالټیټیو ډیر کم کړی دی، زه خپل زیاتره د کوانټیټیټیو، زما خپل غټ هغه ډاټا ډریون دی. یو څه چې ډاټا نه وسیږي زه معمولا نه منم. کوالټیټیو هم داسې ډیر هغه نه دی، یعنی هغه اعتبار چې کوانټیټیټیو لري کوالټیټیو نه لري. مګر په هیلث ساينسز کې کوالټیټیو ریسرچ زیات کیږي، په ایجوکیشن کې کوالټیټیو ریسرچ زیات کیږي، او په علمي ژورنالونو کې پبلش کیږي. یعنی زما په نظر دا زما شخصي نظر دی چې ټاپ کې په سایکولوژي کې ټاپ کې زموږ نیورو ساينس ریسرچ دی، دویمه قدم کې کوانټیټیټیو دی، دریم قدم کې کوالټیټیو دی. کوالټیټیو بعض وخت هغه نوانسز پیدا کولای شي چې هغه په کوانټیټیټیو کې موږ نشو کپچر کولای، مګر په صورت عموم کوالیفاید ریسرچ دی او خپل ځای لري. او خو دا بیا هغه دی صورت دغه مټر اف پریفرنس شي د چا کوالټیټیو کې چا کوانټیټیو کې. درېمه خبره پاتې شوه د پیر ریویو. دا تاسو ډیره ښه خبره وکړه معیار صاحب. پیر ریویو یا پبلیکیشن دا په خپله ډیر هغه دی، دا ډیر اوږده پروسه ده. داسې وخت ما شوی دی چې ما یو ارتیکل ما سبمیټ کړی دی، د هغې په پبلش کېدو کې 20 میاشتې لګېدلې دي. 20 میاشتې، یو کال بعد ما ته ریویو راکړی دی، هغې نه 8 میاشتې بعد بیا هغه پبلش شوی دی. داسې وخت هم شوی چې ما 3 میاشتې کې یو ارتیکل پبلش کړی. دا اوس دسمبر کې مې یو سبمیټ کړی او دا اوس څو ورځې مخکې هغه شو، مارچ کې هغه اکسپټ شو. 3 میاشتې وګورئ، 20 میاشتې وګورئ. او داسې وخت هم شوی دی چې مثلا ما سبمیټ کړی دی او ما سره پروفیسوران کواتران دي ریجکټ شوی دی، زیاتره ریجکشن هم پکې راځي. نو دا یو ډیره اوږده پروسه ده او دا حوصله غواړي. یو لاره دا وي چې مثلا تاسو څو پروژه باندې کار کوئ، هر یو سبمیټ کوئ، بعض ریجکټ کیږي بعض نه کیږي، خو پیر ریویو مهمه ده، په کار ده. هر ژورنال دلته بل مشکل، هر ژورنال درسته پیر ریویو هم نه کوي. ام ډي پی آی مثلا د اوس مشکلات لري، په هغه تراوتی دي، میډیا تراوتی، فرنټیرز بعض مشکلات لري. په نور ژورنال مثلا نیچر ته لاړ شي، هغه نیچر بیا ریجکشن ریټ زیات دی. نو تاسو کوم مسلک چې یاست تاسو پیدا شي چې د هغه Q1 ژورنال کوم دی، Q2 کوم دی، Q3 کوم دی، Q4 کوم دی، کوم یو تاسو ورشي. او دا ډیر حوصله غواړي. بعض وخت پیر ریویور داسې وي چې داسې پوښتنې کوي چې غوسه درځي. په خدای داسې وخت شوی دی چې ماته پوښتنه راغلې، ما دا څه وایي، دا زما ارتیکل ته بیخي لوستی نه دی. خو at the end of the day تاسو مجبور یاستئ چې د هغو سوال ته جواب ورکړئ، انټرټین یې کړئ، که نه ستاسو ریسرچ نه پبلش کېږي. آخري هغه په دې کې دا وایم، آخري مثال در کوم. زما یو ریسرچ دا اوس پبلیکیشن ته ورسېده، دا ما په 2020 کال کې کړی و، 15 کاله پکې ولګېدل. داسې هم کېدای شي چې پروژه تاسو اوس شروع کړئ، په 2 کالو کې تکمیل شي، 2 کاله بعد هغه پبلش شي. دا امکان شته دی، خو دا د پروسه د ریسرچ هم دغسې ده. دا دومره په اسانه نه کېږي، مګر لکه تاسو چې ویلې د دې مونږ لپاره ضرور ده. په هیڅ ملک، یعنی داسې هیڅ ملک نشته چې هغې نه پبلیکیشن نه راځي په استثنا د افغانستان. او دا ضروري. یو څو واره ما د افغانانو ریسرچ چې راغلی د ریویو کړی مې دی او د هغې کوالټي خرابه وه. نو هغه لپاره هم د زما لپاره هم موټیویشن دی چې موږ تاسو په دې فورمونه کې دا خبرې وکولای شو، یو له بل نه زده کړو چې موږ تجربه څنګه ښه کېدلی شي.